بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تر دې زما روغ جوړ او تازه اوسئ. که ستاسو یاد وي موږ نفرالوجي شروع کړې وه او په نفرالوجي کې د یورین فارمیشن نه موږ غږېدلي او موږ ویلو چې یورین فارمیشن درې اساسي سټیپونه لري چې هغې کې ګلومرولر فلټریشن او ورسره په خوا کې سیکریشن او ری ابزرپشن. موږ د ګلومرولر فلټریشن نه یادونه کړې وه. نن موږ سیکریشن او ری ابزرپشن باندې موږ غږېږو چې ګرده یو ډېر اساسي عضو ده په وجود او په هغې کې د یورین جوړېدنه کېږي او موږ ویلو چې په ګرده کې نفران موجود دی چې دغه نفران د یورین فارمیشن کېږي. نفران مختلفې برخې لري. موږ ته یادونه کړې وه اولنۍ برخه چې دلته هغه موږ ګلومرول یادونه کړې وه. د دې نه مخکې چې موږ په دې باندې یادونه وکړو دغه ری ابزرپشن او سیکریشن باید موږ تعریف کړو او وپېژنو. ری ابزرپشن د اوبو په هغې کې د حل شویو موادو د نفران ټیوبیول نه سرکولیشن ته تګ ته وایي او سیکریشن د اوبو په هغې کې د حل شوي موادو تک د سرکولیشن نه نفران ټیوبیولز ته یا نفران ته داخلو دلته سیکریشن وي. ګوره دلته د ګلومرول ته د اپرین آرټریول په ذریعه باندې وینه راځي او د ایپرین آرټریول په ذریعه باندې وینه ځي. ایپرین آرټریول بیا په وازا ریکټا باندې بدلېږي. وازا ریکټا نه مخکې موږ یادونه کړې. وازا ریکټا هغه غږونه چې د نفران ګیر چاپېره یا په نفران سره ډېر نږدې اړیکې لري او د موادو جذب یا تبادله هم دلته په دې وازا ریکټا ټیوبیولز کې صورت نیسي. موږ بیا که تاسو ته یاد وي ویلي چې دغه د نفران مختلفې برخې مختلف نومونه لري چې اولنۍ برخه دغه تاو راتاو ګیر چاپېره چې کوم دی د پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیولز وایي. بیا دې خوا لوپ اف هینلی دی. لوپ اف هینلی نه وروسته بیا ډسټل کنولیټډ ټیوبیول دی او په اخره کې بیا کولکټین ډک دی. دغه لوپ اف هینلی که ستاسو یاد وي موږ ویلو چې دوه برخې لري. بیا ونه ترې نه کوو اسنډینګ پارټ او ډسنډینګ پارټ. او مختلفې برخې د نفران مختلف ډوله مواد په هغې کې جذب کېږي او سیکریټ کېږي چې دلته په پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیول کې سوډیم کلوراید او پوټاشیم ورسره په خوا کې ګلوکوز امینو اسید یوریا او بایوکاربونیټ او ورسره دلته اوبو جذب صورت نیسي وازا ریکټا ته. په لوپ اف هینلی کې په ډسنډینګ پارټ کې دلته د اوبو جذب صورت نیسي او دلته اسنډینګ لوپ کې د سوډیم کلورین او پوټاشیم آین نو جذب صورت نیسي او په ډسټل کنولیټډ ټیوبیول کې د سوډیم کلوراید کیلشیم میګنیشیم او بایکاربونیټ آیونو جذب صورت نیسي. په کولکټینګ ډکټ کې بیا دلته سوډیم کلوراید آین د یوریا او د اوبو جذب صورت نیسي. هغه مواد چې د هغې سیکریشن کېږي په پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیول کې کراټینین دي، څه دواګانې دي او د هایدروجن آیونه دي. او ډسټل کنولیټډ ټیوبیول کې د هایدروجن او د پوټاشیم آیونو سیکریشن کېږي. دلته د یو ټرانسپورټر په ذریعه باندې چې دغه ټرانسپورټر د سوډیم او پوټاشیم ټرانسپورټر دی. سوډیم هغه بهر طرف ته اچوي وازا ریکټا ته، پوټاشیم دننه ټیوبیولز ته اچوي. یو خبره چې یادونه ترې موږ دلته باید وکړو هغه دغه د سوډیم یا د آیونونو تګ راتګ او د اوبو دا په فشار کې یا په پریشر کنټرول کې ډېر مهم رول لري او د کاربونیټ او د هایدروجن آین چې کوم دی هغه په اسید بیس بیلنس کې یعنی په پی ایچ کنټرول کې مهم رول لوبوي. راځئ اوس د نفران په مختلفو برخو باندې تمرکز کوو او ګورو چې کوم ډول مواد په کوم ځای کې سیکریټ کېږي او جذب کېږي. اول موږ د پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیول حجراتونه یادونه کوو چې دلته د کوم شیانو جذب صورت نیسي او کوم شیان دلته سیکریټ کېږي. ګوره دا د پراکسیمل کنولیټډ ټیوبیول حجرات دي. ورسره په خوا کې موږ لومین جوړو او دلته د اسنډینګ لوپ حجرات یادوو. لومین مطلب هغه داخلي برخه د ټیوبیولز چې هغې کې ادرار یا فلټریټ حرکت کوي او سیل هغه برخه چې دغه لومین جدار جوړ کړی یا د نفران جدار جوړ کړی دا وازا ریکټا او د موږ سره هغه کیپیلري دي چې هلته د موادو تبادله صورت نیسي د حجرات د لومین او د کیپیلري ترمنځ
دلته سوډیم د ګلوکوز او امینو اسید سره یو کو ترانسپورټر صورت نشي ګلوکوز او امینو نه جذبېږي او بیا وازارکټا ته ځي. ورسره په خوا کې دلته یو اکسچینجر موجود دی چې اکسچینجر سوډیم آین حجرې ته اچوي او هایدروجن آین چې کوم دی هغه سیکریټ کوي لومین ته. او دغه سوډیم آین بیا د پوټاشیم په مقابل کې سوډیم پوټاشیم ای ټي بیس په ذریعه باندې وازارکټا ته اچول کېږي او پوټاشیم د وازارکټا نه حجرې ته اچول. دلته موږ سره د بایکاربونیټ جذب هم صورت نیسي تر څو د وینې پی ایچ کنټرول شي. بایکاربونیټس دلته د هایدروجن آین سره تعامل کوي او کاربونیک اسید جوړي. کاربونیک اسید بیا په اوبو په کاربن ډای اکساید باندې د کاربونیک انهایډریز په ذریعه باندې بیا بدلیږي. دغه کاربونیک انهایډریز نه چې اوبه او کاربن ډای اکساید جوړ شي کاربن ډای اکساید حجرې ته ډیفیوز کیږي څرنګه چې دا ګیس دی او کاربن ډای اکساید او په حجره کې اوبه هم موجود دي. دا دواړه بیا هم دغه د کاربونیک انهایډریز په ذریعه باندې تعامل کولی شي او کاربن ډای اکساید ګیس لومین ته هم رګ ته هم تللی شي. دوی چې کله تعامل وکړي بیا کاربونیک اسید جوړوي او کاربونیک اسید بیا بیرته په هایدروجن آین باندې او کاربونیک آین باندې تبدیل شي. دغه هایدروجن آینز موږ مخکې یادونه کړې وه چې دا د وازارکټا نه سیلز ته راځي د دې سیکریشن صورت نیسي او دغه کاربونیک آینز سوډیم کو ترانسپورټر سره ځي وازارکټا ته. کاربونیک آین هم ځي او د ځان سره سره سوډیم هم د دې ځای څخه وړي. مطلب د خبرې دا دی چې کاربونیک آین ری ابزرپشن هغه سوډیم ډیپندنت دی. اوس وګورئ که چېرته موږ اسیدوسس طرف ته ځو اسیدوسس طرف ته د هایدروجن سیکریشن هایدروجن آین سیکریشن به اضافه کیږي او ورسره په خوا کې د بایکاربونیټ جذب به هم اضافه کیږي. د دې برعکس که الکلوسس ته ځو د بایکاربونیټ جذب به کمیږي او د هایدروجن آین سیکریشن به کمیږي. ascending loop of هیل لاین دلته موږ یادونه کوو. دلته یو کو ترانسپورټر موجود دی چې هغه پوټاشیم 2 کلوراید آین او یو سوډیم آین. په دې وجه سوډیم پوټاشیم 2 کلوراید آین کو ترانسپورټر ورته وایي. دغه بیا دغه سوډیم او کلوراید کو ترانسپورټر موجود دی. دغه بیا ای ټي پی موجود دی چې هغه سوډیم وازارکټا ته اچوي او پوټاشیم آین د وازارکټا څخه حجراتو ته اچوي. دلته په اپیکل سرفیس کې مطلب لومین طرف ته چې کوم سرفیس دی ته اپیکل سرفیس وایي او دغه د وازارکټا طرف ته چې دغه حجراتو کوم سرفیس دی ته بیزل سرفیس وایي. په اپیکل سرفیس کې دلته سوډیم پوټاشیم چینلونه شته دی یعنی دغه اپیکل سرفیس کې سوډیم او پوټاشیم په پیسیو ډول د دې چینلونو نه حجرې ته راوځي یا د حجرې څخه بهر وځي. سوډیم دننه راځي او پوټاشیم چې کوم دی هغه د حجرې څخه بهر ځي. په پراکسیمل کانولر ټیبول کې د څه موادو سیکریشن هم صورت نیسي چې مخکې ته موږ یادونه کړې وه د سیکریشن نه چې سیکریشن څه شته چې هغه اول تاسو ولیدل د هایدروجن آین سیکریشن صورت نیسي. ورسره په خوا کې پایل سالټ هم دلته سیکریټ کیږي او یوریټس هم دلته سیکریټ کیږي او د کیټاکولاماینز او د هغې میټابولیټس هم دلته سیکریټ کیدلی. مختلف ډوله دواګانې لکه پنسلین هم دلته سیکریټ کیږي. د سیکریټ کیدلو مطلب ده چې هغه د وازارکټا څخه راځي سیلز ته او د سیل څخه لومین ته یعنی نفران ته داخلیږي.